امیر وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د تبوک په غزا کې نو یو پیرې ملګرو ته دا خبره کوله چې کله نور راوخیږي او ښه اوچت شي په دې اسمان کې او یو سړی راپاسي اودس وکړي او فاحسن الوضوء او ښایسته اودس وکړي ښایسته اودس او بیا 2 رکعته لمونځ وکړي دې کې 2 رکعتونه مراد کوم لمونځ دی صلاة الضحى صلاة الضحى ته مراد دی 2 رکعته وکړو بس غفر له خطایا الله به ورته ګناهونه ټول وبخي فکان کما ولدته امه داسې به صفا شي لکه د مور د خېټې نه چې راوتی داسې به صفا شي د امام احمد دا حدیث راوړی امام ابن حبان هم راوړی وایي دا سړی به د ګناهونو نه داسې صفا شي لکه د مور د خېټې نه چې راوتی نو عقبه بیا دا وویې والحمد لله الذي رزقني أن أسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم دا الله شکر دی چې د دې د اورېدو توفیق ما له راکړو د پیغمبر نه ګوره هغوی به په دې خوشحالېدو چې کله به حدیث واورېدو چې یعنې به یې دومره خلکو کې الله ما له طاقت راکړو توفیق راکړو دا د خوشحالۍ خبره ده چې یو سړي ته په دومره خلکو کې توفیق میلاو شي د دین د اورېدو د دین د زده کولو دا یو نعمت دی اوچت نعمت دی هغه په دې باندې خوشحاله هغه وی عمر بن خطاب زما سره ناست و عقبه وی وی ما ته وی چې تعجب من هذا ته په دې تعجب کې په دې خبره چې یو سړی د 2 رکعته لمونځ وکړي ښکلی اودس وکړو 2 رکعته لمونځ وکړو او د هر څه وبخلی شو فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعجب من هذا قبل ان تاتي پیغمبر د دې نه زیاته عجیبه خبره کړې ده خو ته په هغه ټیم کې نه وي ستا د راتلو نه مخکې وکړه وی ما ورته چې زما مور پلار دې به تا قربان شي څه خبره وه اوس بیان کړه هغوی دا هیره سو وی هغه ماته وایي چې پیغمبر دا خبره کړې ده چې من توضأ فاحسن الوضوء چا چې اودس وکړو او ښایسته اودس وکړو ښایسته اودس څه ته وایي چې اوبه پکې ډېرې واړې چې د پیغمبر په طریقه محمدي اودس او بیا دې اودس نه بعد دا ووایي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله چې دی وي فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء د جنت 8 دروازې به ورته الله کولو کړي چې به کومې خوښې ورننوځي به دا فضیلت د هغې نه اوچت شو چې صرف په یو ذکر باندې دا ذکر ما ته پته ده ډېرو پښتنو ته نه دی یاد لکه چې اکثر مولیانو زمونږ په منبر باندې څه کړي کیسې او تاویلې ماویلې دا حقیقت دی که څوک یې نه مني هسې سینه زوري به کوي او هسې ضد به کوي چې د دې اذکارو نه او د دې اوچتو اوچتو مسایلو نه زموږ ډېر پښتانه چې دي هغه نه دي خبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم خالد ابن الولید رضی الله عنه لېږلی اوکیدر ته اوکیدر پسې لېږلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خالد رضی الله عنه کو او د هغه سره 420 کسان کړو شهسواران خو تکړه تکړه کسان 420 کسان